سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. د مخ اضافي ویښتان څه ډول له منځه وړل کیږي؟ په دې وروستیو کې د لیزر خبرې ډېرې کیږي. ډاکټران داسې دروغ اعلانونه خپروي چې د دوی په وینا د لیزر په واسطه د مخ اضافي ویښتان د تل لپاره له منځه وړل کیږي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. څېړنو ښودلې ده چې د مخ اضافي ویښتان د تل لپاره په لیزر باندې له منځه نشي تللی. که چیرې یو کس په لیزر باندې د مخ اضافي ویښتان له منځه وړي، نو له یو څه مودې وروسته به هرومرو په خپله بیا ځلې راخیږي. د مخ او د بدن د نورو غړو اضافي ویښتان په راز لارو له منځه وړلی شو، لکه په ښکلو او یا له اړوندو ښودل شوو خوړو او میوو څخه په ګټې اخیستنې سره. که چیرې په داسې ډول وکاږو په کوم ډول چې له ریښو سره راووځي، نو د بیا ځل شنه کېدلو او راختلو موده باید ځنډ وکړي او د څو ځلې په را ایستلو سره به په خپله له منځه ولاړ شي. که غواړئ د مخ اضافي ویښتان مو له منځه یوسئ، نو د هګۍ سپین راواخلئ او د مخ په اړونده برخه یې ومخئ، چې دا کولی شي د مخ د اضافي ویښتانو په له منځه وړلو کې در سره مرسته وکړي. که غواړئ د مخ اضافي ویښتان مو له منځه یوسئ، نو یو څه اندازه بوره او اوړه په اوبو کې سره حل کړئ او پر مخ یې ومخئ، چې دا هم کولی شي د مخ د ویښتانو په له منځه وړلو کې در سره مرسته وکړي. بل ځل ویلی شو چې د هګۍ سپین بوره او اوړه سره ګډ کړئ او تر هغه پورې یې ومخئ تر څو چې د خمیرې شکل او جوړښت نه وي غوره کړی، او وروسته له هغې پر مخ ومخئ او تر هغې پرېږدئ تر څو چې وچ نه وي. په یاد ولرئ څو ځله دا کار تکرارول د دې لامل ګرځي چې ویښتان مو له منځه یوسي. بیا هم یادونه کوم چې لیزر کولی شي د ویښتانو وده کمزوري کړي، خو د تل لپاره یې له منځه نشي.